د نن ورځې تازه مهم او لنډ خبرونه له موږ څخه په لنډو کې واورئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. کمیسیون ټاکنو کمیسیون مسؤلین په یو خبري ناسته کې د بیا شمیرنې وضعیت په اړه وویل چې کمیسیون کې هیڅ علایق او سلیقه شتون نه لري او د قانون په اساس د کمیسیون کار مخته ځي. د پاکستان سپریم کورټ د دې هیواد د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه کاري موده په مشروط توګه تر 6 میاشتو پورې غځولې ده. عمران خان د فیصلې په غبرګون کې ویلي چې له دې سره د پاکستان دښمنان مایوسه شوي دي. کرکټ د افغانستان او هند 19 کلنو کم عمره ځوانانو څلورمه سیالۍ نن د هند د لکنو ښار په ایکانا لوبغالي کې ترسره شوه چې د هند لوبډلې په 5 ویکټو پکې بریا خپله کړه. افغان ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او په افغانستان کې د ناټو قومندان جنرال سکاټ میلر د ننګرهار ولایت له اچین ولسوالۍ د لیدنې ترڅنګ له ځایي چارواکو سره پر امنیت خبرې وکړې. افغان پوځ د دایکندین او میش ولسوالۍ سرما سنگ او کاریزک امنیتي پوستو باندې د طالبانو برید په ترڅ کې 2 تن امنیتي ځواکونه شهید شوي او 8 مهاجمان وژل شوي دي. کابل د ګمرکاتو معین ولید تمیم نن په ملي موزیم کې یوې خبري کنفرانس ته وویل په وروستیو کې نږدې 1500 آثار د کابل په هوایي ډګر کې له قاچاق څخه راګرځول شوي دي. ملي اردو د فاریاب په دولت آباد ولسوالۍ کې میش د ملي اردو سرتیرو د دې په اعتراض کې چې له 1 کال راهیسې نه دي توانېدلي تبدیل شوي د میمنې اندخوی ولسوالۍ لویه لاره د مسافرو پر مخ تړلې ده. کمیسیون په داسې حال کې چې له اشرف غني پرته د ولسمشریزو ټاکنو ټول نمایندان د ټاکنو له کمیسیون غواړي چې هغه 110,000 رایې چې بایومتریکي معلومات نه لري باطل کړي چې کمیسیون نن غوښتنه ته په غوڅه توګه منفي ځواب ووایه. دغه رایې چې زیاتره یې تر اشرف غني پورې تړاو لري د ټاکنو کمیسیون مشر هوا عالم نورستاني په هکله وویل دا ډول ټولې کارول شوي رایې په بایومتریک رایو کې شمیرلې دي. د امریکا د پوځ لوی درستیز جنرال مارک میلی له طالبانو سره په نږدې راتلونکي کې د بریالیو مذاکراتو هیله څرګنده کړې ده. هغه چې په یو نااعلان شوي سفر افغانستان ته راغلی پرون ورسره راغلو بهرنیو خبریالانو ته ویلي چې د افغانستان د سولې د خبرو د بریالي کېدو چانس د پخوا څخه ډیر ده. برېښنا شرکت د برېښنا د پورولو نه هم نوملړ خپور کړ چې ډیری پکې شتمن کسان شامل دي او ګواښ یې کړ چې که تر 2 ورځو دغه پورونه ورنه کړي تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې به راشي. په یاد لیست کې د بلخ، ننګرهار، کابل، بامیان او هرات او کندهار ولایتونو 28 اوسیدونکي شامل دي. ولسمشر غني د کندوز وروستۍ چاودنې ته په اشارې سره وایي تر هغه چې وسلوال طالبان خپله دغه ناوړه چلند بدل نه کړي او له جګړې لاس وانخلي د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لوري به سخت وځپل شي. سیمنټ په بغلان کې د غوري سیمنټو فابریکې چارواکي وایي له کله چې دغه فابریکه له خصوصي سکتوره بیرته دولت ته سپارل شوې ده په تولیداتو کې 80% زیاتوالی راغلی دی. مجیب زدران د انګلستان کورنۍ میډل 6 لوبډلې د راتلونکو 2020 کال 20 بلا سیالیو لپاره د افغان ورو توپ اچوونکي مجیب زدران سره بیا ځلې قرارداد نوی کړ. مجیب زدران له دې وړاندې تیر کال هم د یاد لوبډلې لپاره ولوبېده چې بهترین ثابت شوی. امریکا چین وایي له ډیرو کلونو راهیسې چې دوی په منځنۍ اسیا او سیمه کې پانګونه ډیره کړې د امریکا سرزورۍ سیاست په منځنۍ اسیا او سیمه کې ناامني راوستی او د دې هیواد د کمرېدو سبب شوی. درنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې هره شپه تازه او مهم خبرونه واورئ نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ او ویډیو لایک کړئ.